شیخ صاحب هغه چې دیره کې او یا زوی وشي یا لور وشي یا څه واده وشي او ګډ راوړي یا څه راوړي د هغه وسلې کې او انډیوالان یې د زور راوړي دا جایز دی؟ د چا کار جایز دی؟ د دې چا چې بچی شوی دی که نه د انډیوالانو دا کار جایز دی او که نه؟ انډیوالان یې د زور راوړي وایي راوړي نو هغه وسلې کېږي نو دا نه ده په کار دي. د عقیقه چې ده د ماشوم په پیدایش باندې د دې کول په کار دي الا دا چې هغه انسان چې د هغه طاقت نه وي په هغه دا نشتي، نو بیا دا ملګری په دې باندې مجبوره کول نو دا زیاتې دی چې تا ته پته وي چې بل دې غریب سره څه نشته او ته پورې نښتی او نښتی اخره کې هغه مجبوره شي او دا غوښه راوړي او پته نشي چې دا خوري دوی په څه دغه باندې خوري. زه خو خپل ځای چې یو سړی ووینم چې زړه یې نه کېږي یو کار ته حالات یې خراب دی او زه به په زور اشاره وړم بیا به خورم څنګه او دا غریب د کور خرچه نشته یا په قرضې دي یا په ډېرې مسلې او زه دې ته ناست یم چې د دا ګډ دې راوړي چې زه ته یو دوه مڼې واخلم یا غوښه ترې وخورم نو داسې نه ده په کار. حالاتو ته کته په کار وي. کله نه کله دا انډیوالان د ملګري زیاتې کوي په ملګرتیا کې او په انډیوالۍ کې د الله سبحانه تعالی نه یېره په کار ده. په هر حال کې عدل او انصاف په کار دی. که په تا باندې رایشته به وکړي داسې قرضې د باندې غریبي کور نه ټلیفون کوي زموږ خرچې نشته او تا دلته ملګري وي ګډ راوړه الله علیک. والله اعلم. دا غوښه دا نه دا غوښه نه ده حرامه، خو موږ د دې کسانو خبره کوو دا څوک چې دا په ده باندې زبردستي کوي او مجبوره کوي دوی له نه ده پکار. ستاسو سوال دی؟